د استرالیا دولت په مرسته وړاندې کیږي. د امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ایران تهران. زوی جانه ته ښه یې؟ غواړ چې یوه کیسه درته وکړم زویه؟ ښه نو غوږ پخوا یو ډېر ښکلی ډنډ و. شاوخوا کې یې ښې ډېرې شنې شنې غونډۍ وې چې له رنګه رنګه ګلانو او ښایسته ونو څخه ډکې وې. په هغه ډنډ کې بې اندازه یعنې ډېر زیات رنګه رنګه لوی او کوچني مایان په ډېر خوشحالۍ سره ژوند کوو. دغه ډنډ تر څنګه یو هوښیار چنګاښ میرمنه او یو زوړ ماهي خوړونکی مرغه هلته ژوند کوو. اسلامي 409 شمېره المسافرین سارا امیره راځئ مسافرین سپري له تاسو ټولو محترمو او درنو مسافرینو نه هیله کوم چې په بیړه باندې الوتکې ته تشریف راوړئ. د جمهوریت اسلامي الوتنه مسافرینو څخه بخښنه غواړي ځکه چې د جمهوریت اسلامي الوتنه د درنو محترمو مسافرینو څخه باور کړه چې ډېره خطر زه خو هېڅ نه پوهېږم. یعنې څه چې نه پوهېږم موږ له بله سره همداسې خبرې نه وې کړې. نور نه دلته څه درته پاتې دي چې ته غواړې دلته اوسې. ماجد نور تللی دی. دا پرېکړه خو تاسو تللی شئ. دا پرېکړه ما نه ده کړې نیمه. ته خو هم زموږ لپاره دا کار نه کوې. دغه څه دي چې ته یې غواړې نیمه یوازې د خپله. راځه چې لاړ شو زویه. سلام ښه راغلاست مهرباني وکړئ. جاکارتا اندونیزیا. شاوسیو که وا شد دردای دل دوا شد دوربند زندگی ما چالاک خندما شد دوربند زندگی ما چالاک خندما شد شاوسیو که وا شد دردای دل دوا شد دوربند زندگی ما چالاک خندما شد دوربند زندگی ما چالاک خندما شد. انډیواله چې شته فکر کوي راځه له موږ سره. والا زه سبا ډېر زیات کارونه لرم سیجان. تاسو ډېر کارونه لرئ. ته او نجیب ولې زموږ سره نه راځئ؟ ته او سلطان خپل پلان لرئ، خپل تګلاره لرو که خدای پاک وغواړي انشاءالله. تاسو زما په اړه څه وایئ ها؟ انډیواله ته لیونی یې بیا دې م زړه. حسین انډیواله دا آخره شپه زما له ستړي کوونکي ورور سره ما تېره وه. راځه دا جشن ستا لپاره دی. سیدنی استرالیا. نو زما معامله همدا ده. زموږ سوداګري کېږي. هو ولې نه ملګریا؟ پیسې در سره شته؟ نه له ما سره هېڅ پیسې نشته. هېڅ خبره نه ده. ډېر وخت دی چې پیسې باید راکړي. علي په کرښه کې دی. راځه چې خبرې وکړو. بلې علي. عبدالله باور وکړه ته یوه ډېره ښه خبره وکړه. له هغه وخت نه د دې کورنۍ مسؤلیت په غاړه لرم چې پلار یې مړ شوی. بلې ووایئ په موږ کې داسې کوم څوک شته چې کوم څوک یې له لاسه ورکړی وي؟ جاکارتا اندونیزیا. کله چې موږ کډه کوله هغوی کولی شو چې له موږ سره راشي، مګر زما ورور وغوښتل چې پاتې شي ځکه چې د خپل هیواد سره ډېره مینه لري. دا یوه ستونزمنه پرېکړه ده خو په ما باور وکړه هلته حالت ډېر ورانېږي. علي ما سره ژمنه کولی شي چې ندیم به
هلته په خیر سره ورسیږي. د خدای په رضا ان شاء الله هر څه به ښه شي. کله چې استرالیا ته ورسیږو زموږ ژوند به هم ښه شي. هلته به بیا ډېر ښه ژوند ولرو. پوه شوې ملګریه؟ بصره عراق. بله. سلام ندیمه. سلام کاکا. ګرانه هلته هر څه سم دي که نه؟ هو کاکا موږ زر تللی شو له خیر سره. ته چمتو یې چې له هغه ځای په خیر سره حرکت وکړې ګرانه. انتظار پای ته ورسېده، ډېر ژر به له هغه ځای ووځې انشاءالله. ډېر ښه مننه کوم کاکا. ښه د خدای په امان. مننه کوم، ډېره مننه. د خدای په امان کاکا. توقيف زاي اندونيسيا. عربی خبره کوي؟ انګلیسي؟ قبرس؟ نو زه بلال یم. ته پرون شپه راغلی ولې؟ زه په یوې بیړۍ کې وم. هغه بیړۍ ونیول شوه او زه یې دلته بندي کړم. ته یوازې؟ کوم بل څوک هم در سره و کله چې ته دلته راغلی؟ نه زه یوازې راغلی یم. د پاکستان څخه یم. ته څو کلن یې؟ 14. سیګریټ؟ ښه نو څه پلان لرې؟ اوس غواړې چې څه وکړې؟ هیڅ نه پوهېږم. نو ته باید په دې خبره باندې پوه شې. ته نه غواړې چې دلته اوسې که نه؟ دلته خلک هر کله راځي او ځي، پوه شې او که نه؟ ته پیسې لرې؟ یو څه لرم، پټې کړې مې دي. د بلې بیړۍ اخیستو لپاره بسنه کوي؟ نو باید نورې پیسې هم پیدا کړې. تل یوه لاره د تېښتې شته که چېرې پیسې ولرې. سیګریټ دې لږ کومه که. یو دانه ماته هم راکړه ملګریه. یو دانه راکړه کونیې. کوالالمپور ماليزيا. ته ډډی چې همدا زموږ کوټه ده؟ هو که نه، ځکه چې ویې ویل 304 کوټه. دا نو څه رقم دوزخ دی نیمه؟ دا ځای ډېر مردار دی. یعنې موږ به همدلته اوسېږو؟ تاسو دلته څه کوئ؟ وایه زر کوئ. موږ پوه نه شو چې دلته کوم څوک شته. تاسو محمد دلته راوستي یاستئ؟ هو محمد دلته راوستي. سلام، زه نیما یم. داریوش یم. لیدونه مو خوشحاله شوم. سلام. تاسو باید هماغه کسان اوسئ چې زه یې پته مو. ما ته یې ویلي و چې تر څو نور کسان رانشي اندونیزیا ته نشم تللی. تاسو څومره موده کېږي چې دلته یې؟ 2 اونۍ کېږي. بخښنه غواړم، خپل شیان مو دلته کېږدئ. ځای مو کم دی مګر یو کار به وکړو. ډاډه یې چې موږ هماغه کسان یو چې تاسو سیګریټ څکې؟ مننه کوم چې تاسو یې دلته په تمه وئ. ایلهمند یم.
بصره عراق. باید هره ورځ راته زنګ ووهې. مورې زه هره ورځ درته زنګ نشم وهلی، زه په سفر کې اوسم. زه باید په هر څه پوه شم چې ته چېرته یې. مورجانې زه به هڅه وکړم چې در سره اړیکه ونیسم. ښه سمه ده. هڅه وکړه هر چېرته انځورونه واخلې، یعنې په نوي ځایونو کې. زه غواړم چې ته هر وخت ووینم. سمه ده، زه مې خپله هڅه کوم او خپل انځورونه هم درته رالیږم ګرانې. واخله. مورې زه دا وړی نشم، هېڅ اړتیا نه وه چې دا تیار کړې. وږی به شي زویه، دا د سره واخله، ولې اړتیا نشته. په انجونو او ځان دې پام کوه مورجانې. سمه ده سمه ده مورې. الله خیره زه منو. په ځان باندې دې پام کوه وروره. سمه ده. دعا کوم چې په خیر ورسېږي. ته هم په ځان کوه کوچ نه یې. په خیر ورسېږي. ښه سبقونه ووایې. سمه ده. سبق دې خوښ نه کړي ګرانې. ښه نو سمه ده وروره. دا دې واخله، ستا د خوښې وړ ټولې سندرې ګرانې. لایلا لایلا پرېږده خفه شي، پرېږده یې زویه، در باندې ناوخته کېږي. زه خدای دې مال شه، د خدای په امان زویه، په خدای مې سپارلی، خدای دې مال شه. په ځان دې پام کوه چې ورسېدې خبر راکه. خدای دې مال شه. ندیمه ندیمه د کډوالو چارو مرکز جاکارتا، اندونیزیا. ګورئ موږ هېڅ هم نه لرو چې بیرته له دې ځای لاړ شو. دلته رسېدو لپاره موږ هر څه له لاسه ورکړه. هیله کوم باور وکړئ ښاغلیه، موږ هر څه له لاسه ورکړه. زموږ پلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کوه. هغه د طالبانو له خوا ووژل شو. څو ځلې زموږ کورنۍ وګوښله، 12 ځلې. زما مور او خورې مو ووژل. کله چې طالبان زموږ پسې راغله هلته موږ نه وو، خو هغوی زموږ پر ځای هغوی ووژل. زموږ یو ورور پاته دی، هغه 3 کاله وړاندې جرمني ته لاړه. هغه هڅه کوله چې موږ هلته ورسوي، خو موږ بیرته تللی نه شو ښاغلیه. موږ باید همدلته خپل ځانونه ووژنو، که نه نو تاسو موږ بیرته لیږئ. سمه ده، ما اوس تاسو عریضه ولیکله او موږ اوس کولی شو ستاسو دا څېړنه د کډوالو په څېر وڅېړو. تاسو پوه شوئ؟ هو دا کار به څومره وخت ونیسي؟ په رښتیا څه ویلی نه شم، کېدای شي 2 میاشتې ونیسي. 2 میاشتې، 3 میاشتې، 6 میاشتې. موږ کره نیټه ویلی نه شو. یو ځل کارونه په لاره واچولی شي، بیا به ګورو. 1 کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو ښاغلیه. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو، نور څومره په تمه پاتې شو. ها بخښنه غواړم، موږ ډېر مراجعین لرو چې باید کارونه یې مخته لاړ شي. نجیبه نه، مننه ښاغلیه، موږ ستاسو د خبر په هیله کوم مېرمنې، تاسې څه وایئ؟ دا د انصاف لاره نه ده، غلط کار کوئ. مه کوه نجیبه. څه شوي؟ ما ته وایي چې استرالیا ته نشي تللی، پرته له دې چې په څه پوه شي ما ته وایي نشي تللی. دلته څه ما ستونزه ورته ده؟ ویلي چې ته نور نشي کولی د کډوالو په توګه اندونیزیا کې استرالیا ته د تګ لپاره ځان راجستر کړي ښاغلیه. ښه نو څه باید وکړي؟ چېرته باید لاړ شي؟ هغه کولی شي یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړ شي، مګر استرالیا ته نه کېږي. بخښنه غواړم، ډېره څه ته وایې چې بخښنه غواړم؟ هیله کوم مېرمنې، تاسې باید یو کار وکړئ. دا زموږ ستونزه نه ده، ستا دا کار به موږ ته ستونزې جوړې کړي. ډېره بخښنه غواړم. توقيف ځای اندونیزیا. څه دي؟ څه غواړې؟ زه باید یو زنګ ووهم. ولې؟ نیکه مې نه پوهېږي چې زه چېرته یم. کورنۍ به مې فکر وکړي چې زه مړ شوی یم. زه پیسې هم درکولی شم، هیله کوم.
هغه ولې دومره غوسه شو؟ ته هغه پیژنې هغه فکر کوه چې هلته په غوسه کېدو به هغه لږ سره ډېره مرسته وکړي. هغه فکر کوي بروسلی دی مګر څنګه وو هغوی به مو ولېږدوي؟ جاکارتا اندونیزیا. مننه. اورم چې ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري. موږ خپلې ټولې هلې ځلې وکړې خو هیڅ کار ونه شو. هیڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي. دا کار ډېر وخت نیسي. زه کومه ستونزه نه لرم چې وخت نیسي. ښه نو زه یې لرم. زه باور نه لرم چې د دې ټولو ستونزو ارزښت ولري. مطلب مې استرالیا ته تګ. څه ته غواړې دلته پاتې شې؟ حسنه دا ځای زموږ لپاره نه دی. هلته د کار کولو حق هم نه لرو. حسنه زموږ موخه له پیل څخه استرالیا وه. زموږ لپاره دلته هیڅ نشته. کیدای شي دلته نه نجیبه مګر کوم بل چېرته موږ کولی شو یو چېرته ژوند وکړو چې اړتیا له موږ سره واوسي. او ښه نو تاسو له یو بل سره د دې شیانو په اړه خبرې کړې ها؟ پلان مو هم جوړ کړی؟ نه دا خبره نه ده نجیب جانه. بس یو فکر و چې همدا اوس زما ذهن ته راغی. باور وکړه ته رښتیا وایې موږ استرالیا ته ځو. بااستعداده یو هوښیاره ځوانان یو. هغوی به څنګه موږ نه غواړي او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او ته هم کولی شي چې له موږ سره واوسئ. ښه ده ښه ده. توقيف زاي اندونيزيا. بله بله سلام مورې زه یم بلال. بلاله ته چیرته یې؟ ما ته د ویلو پرته لاړې؟ زه د اندېښنې نه مړه شومه. مور جانې زه ښه یم هر څه ښه دي. زه استرالیا ته ځم او څو شېبې وروسته په بیړۍ کې سپرېږم. زه باور کولی نه شم چې ستا نیکه داسې کولی شي. ته یې د نړۍ بلې ګوښې ته ولېږلې زوی جانه. مورې دا زما خوښه وه. دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم. بیا تاسو هم راتلی شئ. انشاءالله که خدای وغواړي نو موږ به سره یو ځای شو. واخله نیکه دې ولاړ دی. ښه نو زویه د خدای په امان. کویټا پاکستان. بلاله ته ورسېدې؟ زه ونه رسېدم نیکه جانه. هغوی زموږ بیړۍ ودروله او موږ یې بیرته ولېږدولو. زه په اندونیزیا کې د راګیر شویو مرکز کې یم. ښه نو اوس موږ څه وکړو؟ زما پیسې په کار دي نیکه جانه. یو ملګری مې ښه کس پیژني یو ښه قاچاقبر دی. دا ځل زه هرومرو رسېږم. تاسو باور وکړئ نیکه جانه خو په دې شرط چې تاسو ماته پیسې راولېږئ. زویه زه باید پور واخلم. څومره پیسې دې په کار دي؟ عراق کلیوالي سیمه. باید دوی ټول همدلته کته کړو. ووځئ هله زر کوئ هله نو زر کوئ بیړه وکئ بیړه. وروره څه خبره شوې؟ موږ خو په امان کې یو که نه؟ رښتیا راته ووایه. موږ د اردن څخه نه یو تېر شوي. بل موټر به راشي تاسو به له پولیس څخه تېر کړي. هله نو راځه. وږی شوی؟ جاکارتا اندونیزیا. ښه نو اوس راسره خبرې نه کوي؟ وبخښه وروره نن بهر ته نشو تللی. زموږ د وسې پوره نه ده. پیسې مو خلاصې شوې. یو څه خپله فکر وکړه که نه د خپلو مغزو نه کار واخله. لوی سړی. حسنه زه نور حوصله نه لرم. حسنه فکر کوم دلته بندي یم. هر څنګه چې کېږي موږ باید استرالیا ته ورسېږو. پوهېږم انشاءالله چې رسېږو. څه وخت؟ راځه چې یوه بیړۍ واخلو. نه دا یې لاره نه ده. د ماما زوی مې فاضل هم همداسې استرالیا ته لاړو. نجیبه فاضل استرالیا ته نه دی رسېدلی.
هغه دوه کاله کېږي چې په یو ټاپو کې بندي دی. زه درته رښتیا وایم له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو. باور وکړه. نو ته فکر کوې اوسای هم نه رسېږي؟ نه فکر نه کوه، مګر موږ هغه ته هېڅ هم ویلی نه شو. هغه ډېر جدي و. زه هم جدي یم. زه هم د سلطان قاچاقبر سره خبرې کوم. نه یو ځل اجازه راکړه ولاړ شم وګورم چې څه وایي. هیله کوم. نجیبه ته خو کوچنی نه یې که نه وروره. زه هر څه دی چې زړه غواړي ویې که. د خپل قاچاقبر سره خبرې وکړه. زه خبرې وکړه. یوه ورځ زوړ ماهي خوړونکی مرغه لاړه د چنګښ مېرمنې څنګه چې د ښکلې ډنسان کې ناسته وه ورته یې وویلې خرچنګ مېرمنې خبره نه یې نن یو شمېر ماهي اخیستونکي دلته راځي د خپل جالونو سره غواړي چې ټول ماهیان ګیر کړي بیا یې دې کې واچوي سره یې کړي او ویې خوري. چنګښ مېرمنه د دې خبر له امله ډېره اندېښمنه شوه او په اوبو کې ځان واچوه او دا خبره یې ټولو ماهیانو ته وکړه. ولې د دومره ناوخته که زه د اندېښنې نه مړه شوم؟ لاندې پلورنځي کې هغه ټول شیان چې ما غوښتل نه ول. نیما جانه زما سګرټ دې واخیسته. بده نه ده چې څو مې د خپل سږو ته اجازه ورکړي چې سام وباسي. څه دې ویلې؟ پرله پسې سګرټ څه کوې د دې هلک او د دې امیندوارې ښځې لپاره ښه نه ده ګوره همدا یو دانه پاتې او بس نور یې نه څکم ومې هیله کوم قربان دې شم خور جانې غرض ما موږ هم دلته انسانان یو تاسو خو یوازې دلته ژوند نه کوئ که نه؟ یوه شېبه غلی بله اوهو سمه ده ښه ده مننه کوم. د خدای پامان څه یې ویلې؟ هر څه سم شو. تاسو هم چمتو شئ کېدای شي هره شېبه لاړ شو. ښه نو زه ځمه. واوره زوی جانه څو دقیقې وروسته عمان اردن اوس ته په پرتګال کې عبدالحقه دا ډېر رښتینی ښکاري. بلې رښتینی ښکاري سر له اوسه دا رښتینی دی. دانیل ګوره وروره ستا الوتنه په 6 بجو ده. یو کس به هلته وایي ډګر کې ستا په تمه وي. دانیل کاردوزو زه یو بله لیدنه هم لرم. ته اوس لاړ شه چې الوتنه له لاسه ورنکړي. ته باید خپل ملګری حسن سره تللی به وي هغه به ځان بله بیړۍ کله ځي؟ زه د سلطان سره تللی نه شم. ته بختور یې. دې اونۍ کې مې یوه بیړۍ ځي هغوی باز نورو کسانو ته هم په تمه دي. جاکارتا اندونیزیا. شکر خدایه څومره خرڅ راځي؟ 3000 ډالر. ته زما سره درغلي کوې. زه پوهېږم حسین او سلطان یوازې 2000 ورکړي. مخکې همغومره وې. 2000 نه کېږي. هیله کوم زه هم دومره لرم. 3000 زه څه نشم کولی وروره. زه هم دومره درته کولی شم. بلې سمه ده پوه شوم. زما شمېره در سره ده. زر زنګ ووهه. بیړۍ هره ورځ حرکت کولی شي. خانو تاسو ټول په پلان باندې پوه شوئ. یو ځل چې دروازې خواته لاړئ چپ خواته تاو شئ. چپې خواته پوه شوئ؟ سمه ده. دروازه چې خلاصه شوه دیوال څخه ووځئ او هغې خواته وزغلئ. د دیوال څخه پورته شئ او وزغلئ. پوه شوئ او که نه؟ هله نو توقیف ځای اندونیزیا. څه شوي دي؟ ته خو جوړ به که نه؟ مړ شه زر کوه. مرسته وکړئ. دلته یو ناروغ ده مړ کېږي. بیړه وکړئ. مرسته وکړئ. هله یو څوک موږ سره مرسته وکړئ. هغه یو ځل په ځمکه راولوېده. هیله کوم مرسته وکړئ. ټول شاته ودرېږئ. هلئ نو ځئ چپې خواته مه ځئ. له ما سره راشئ. هله زر کوه. باید دې خواته لاړ شو. زر کوه. ځئ خیز واچوه. هله هغه روجۍ را واچوه.
هلا نبيل خيز وجهك خيز وجهك ايه بلال دې خوره شه ویلاسه ته ښه یې هله نو زه ویلاسه زه په مالیزیا کې هم د اندونیزیا خواته روان یم. مننه کاکا. کلیوالي سیمه مالیزیا. خدای دې مل شه. استرالیا کې دې په تمه یو ان شاء الله. راځم. مننه. وبخئ. راسه زوی زما په غېږ کې کېنه. شکر دی الحمدلله. مننه. ژوندي اوسئ. بخښنه غواړم. د نوم بلال دی او هغه غواړي په یوې بیړۍ کې سپور شي. ته هغه څنګه پیژنې؟ موږ په بندي خانه کې سره ولیدل. او دا $3000 لري؟ د نیکه سره شته. امکان لري. او زه څنګه؟ ته څه غواړې؟ ښه نو ما یو کس درته راوستی. د دې ارزښت لري خو چې زم باید ورسره لاړ شم. موږ ډېر کسان لرو ښاغليه. طیب راسه. ته پوهېږې بیه څو ده؟ جاکارتا اندونیزیا. ته نه پوهېږې زه وخت نه لرم. زما کورنۍ هره ورځ پیسو غوښتنه لري. زه قسم خورم کله چې یو ځل استرالیا ته ورسېدم بیا ستا پور بیرته ادا کوم هیله کوم. ستا لپاره هغه یوازې $1000. سلام. $4500 ښه دي؟ ښه ده. کلیوالي سیمه مالیزیا. ای وروره زه دې د زنګ په تمه وم. راوځئ حالا زر کوئ. بخښنه غواړم. موږ بیړۍ ته څه وخت رسېږو؟ وبخئ. بیړۍ چېرته ده؟ نشته. پولیسان په سړک دي. نن هم دې کله کې پاتې کېږو. مګر تا وویلې چې اندېښنه مه کوئ. دلته په امن کې یئ. او که کوم څه ته مو اړتیا درلوده بس ماته ووایئ. مننه کوم. ډېره زیاته مننه. کلیوالي سیمه مالیزیا. وایي هلته پولیسان دي. موږ باید نن شپه همدلته پاتې شو.
سارا ته ښه ولې دومره په تکلیف کې څه شوي څه شوي نیما موږ د څو ورځو لپاره دلته په موټرونو کې سپرېږو له دې ځایه هلته ځو پرته له دې نه چې پوه شي چې موږ چېرته ځو بیا یې مرداري کنډوالې کې د څو پردي خلکو سره شپه تېروو او ته وایې چې څه شوي وروسته څه کېږي وایې چې وروسته څه کېږي ته یې اندېښنه مه کوه هر څه به سم شي سارا په خپله هم نه پوهېږي چې څه کوو پوهېږي چې څه زه تا باندې باید غوسه نه شم ټوله زما خپله ګناه ده ما کولی شو وایم نه او رانه شم خپل ځان مې په خطر کې ونهچوم خدایه څه غلطي مې وکړه زه څنګه دلته مه کوه قربان دې شم مه کوه قربان دې شم دا ټوله د امیر د راکړلو لپاره کوې که نه انشاءالله چې دا به زر تر زره پای ته ورسېږي بیا په ژوند کې هېڅکله همداسې ستونزې نه لرو هیله کوم هیله کوم ارام اوسه ولې ما ته راغلی ما مخکې د کلي خلکو سره کار کړی دی هغوی وایي چې یو ډېر ښه ماهي اخیستونکی یې ما ته د ماهي اخیستلو لپاره پیسې نه راکوې نه د همدې لپاره ښې پیسې درکوو موږ د دې سړي پیسو ته اړتیا نه لرو عباسه غلی شه څومره پیسې راکوې مخکې خو مې درته وویل که نه $2000 موږ دې کار ته اړتیا نه لرو ځه خوا موږ په دې اړه وروسته خبرې کوو زه فکر کوم چې ورور دې نه غواړي دا کار وکړي زه کولی شم چې یو بل قسم پیدا کړم نه زما ورور هغه کار کوي چې زه ورته وایم دا بیړۍ چیرته ده سبا به دلته راشي یوه ډېره ښه بیړۍ ده کار به دې اسانه کړي ما فکر کوم چې مخکې مو په دې اړه موافقه کړې وه خو که چېرې ستا خوښه نه وي نو نه سمه ده ډېر ښه ډېر ښه کلیوالی سیمه مالیزیا د مایانو کیسه راته ووایه نه زویه اوس نه کېږي کېږي باید راته ووایې زوی جانه پرېږدې اوس نشم کولی پرېږده ته زه لوبه وکړه زه وږی یم زویه پوهېږم زوی جانه ښه له ما سره دې هېڅ هم نشته چې تا ته یې درکړي زار دې شمه لږ نور هم صبر وکړه اوس هرومرو ډوډۍ راوړي سمه ده وبښئ زه یو څه بسکټ لرم ستاسو د زوی لپاره د الوتکې څخه مې راوړي ستاسو خوښېږي مننه اتې خپله نه خورې زما لپاره اندېښنه مه کوئ وخورئ ډېره زیاته مننه نوشي جان نوم دې څه شی دی ندیم سره یم او دا هم امیر زما زوی سلام امیره څنګه یې ګرانه هیله کوم آفرین زویه ندیمه ته له کوم ځای نه یې زه د ازاق څخه یم عراق ښه نو همداسې ښکاري وبښئ او تاسو له کوم ځای څخه یې زه له تهران څخه یم او تاسو د چا سره سفر کې زما ورور او دغه کورنۍ زه یوازې سفر کوم زما کاکا په استرالیا کې هر څه سم کړي هغه غواړي زما ټوله کورنۍ له عراق څخه وباسي او هلته لاړه شي او زه لومړی کس یم او ته موسیقي کوې که نه ټاکل شوی وه یو انجینر شم خو په پوهنتون کې م انجینري وایم مګر موسیقي زما رښتینې مینه ده او ستا کیسې خوښېږي امیره مخکې له تاسو نه غوښتنه کوله چې ورته کیسې ووایې همداسې نه ده فارسي دې زده ده بس یو څه خبرې کولی شم ډېر لږ فارسي موسیقي زما ډېره خوښېږي زما غږ دومره ښه نه دی مګر سندرې ویل مې خوښېږي
نو موږ به ټول یو ځای سره سندرې وایو، سمه ده؟ اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر روی همیشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به بعد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده دریا میشم تو چنگ موج رها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سمت اون دیاری که دشمنو تنها میذاری اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم سارا که باز برات آواز بخون ما جانه خلد مرسته غواړي ولې څه شوي دي؟ زوی ته ایسته شه. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر باشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره رنگ اون دیاری $6,000 امکان نه لري. زمونږ ټولې پیسې همدا دي. حسنه موږ باید هڅه وکړو. اړتیا نشته. زه نور په دې اړه خبرې نه کوم. څه خبره ده؟ انډیواله ستا ورور لیونی دی. بله سلام علیکم. حسین ته غلی شه. څنګه؟ منګه راګیر شو. اپو نه شوم بیا ووایه. ګیر شو؟ څه نه بس زما کورنۍ ته خبر ورکړه. صبر وکړه. چې زه دلته یم. حسین یم اورې؟ استرالیا ته ورسېد په خیر؟ نه زه په انډونیزیا کې یم تر اوسه. دلته ګیر راغلو. بیرته یې درولېږلو. حسین وبخښه په خدای. موږ څه مرسته کولی شو؟ څه نه بس زما کورنۍ ته خبر ورکړه چې زه دلته یم. ښه ده یو ایمیل ورته استوم. واوره زه باید لاړ شم. زه هڅه کوم چې بیا هم درته زنګ وهم وروره. ښه ده ځان باندې پام کوه. خبر راکړه چې کورنۍ څنګه پر مخ ځي. ښه د خدای په امان. خدای په امان. د خدای په امان. د خدای په امان. اوس هم لا فکر کوي دا لاره ښه ده. او ورشه نو کورنۍ ته خبر ورکړه. بله ورځ چنګاښ مېرمنې ماهیان د ماهي خوړونکي مرغه ته یووړه چې هغه وویني او ورسره خبرې وکړي. ماهیانو مرغه خوړونکي مرغه ته وویل چې موږ ډېر وېرېږو. ماهي اخیستونکي د خپل جالونو سره راځي ټول ماهیان نیسي او خوري یې. موږ باید څه وکړو؟ ماهي خوړونکي مرغه له ځان سره یو څه فکر وکړ. وروسته یې وویل پوهېږې څه دلته یو ښایسته ډنډ شته چې ډېر ښه او ښه ځای دی. دومره ژور دی چې ماهي نیونکي د خپل جالونو سره هیڅکله هم تاسې نشي نیولی. که چیرې تاسې وغواړئ زه کولی شم تاسې هلته ویسم بیا نو د اندېښنې وړ هیڅ خبره هم نشته. د مالیزیا اوبه چیرته وې؟ زه یوه بیړۍ اخلم. نجیبه کښېنه. راځه چې په دې اړه خبرې وکړو. جاکارتا اندونیزیا
او ساینه مو زنګ وهلی وه. استرالیا ته نه دی رسېدلی، حتی استرالیا ته نږدې شوی هم نه دی. بیرته یې راویسته، اوس په کام کې دی. هیڅ هیله نشته. ته ولې په ما باندې باور نه لرې؟ اړینه نه ده. ته ولې نه پوهېږې حسنه؟ زه د دې خبرو پروا نه لرم. یوازې زما پیسې راکړه. نه، اندونیزیا. سارا اپرېږده چې زه یې واخلم. اوه نه ښه دی، مننه. زوی اوس نه په پښو ولاړ شه. صبر وکئ، صبر وکئ. پروت وکئ، پروت وکئ. احمد رضا امونږ یو. هر څه سم دي، راځئ راځئ نو بیړه وکئ. هغه زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ. زړه دې یخ شو؟ ته فکر کوې چې غوسه د نارینه‌و کار دی؟ نجیبه غلط فکر کوي. دا د کوم شاهرخ خان فلم نه دی، پوه شوې؟ ویکشه د مسؤلیت احساس وکړه. ته لوی سړی وروره، لوی سړی. ما مسؤلیت واخیسته ښه. زما موخه همدا ده چې استرالیا ته ورسېږم. ساعت خو تېر دی، هغه د ملګري دیم در سره ده. زه مې خپلې پیسې غواړم. ته پوهېږې چې چیرې دي؟ وایې خلا ولاړ شه. دې خوا موټر ته پورته شئ. اله زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ. اله نو اله نو. Come on, hurry up. English? Yes, very later. I speak English. I'm going to take you to the casino, but you need to pay me before to get on the boat on Australia. Yes, $2,000 from each of you. How much? No, you only pay to reach for this port. دا سوی راته وای. وای باید د هر کس لپاره $2,000 ورکو تر څو په بیړۍ کې دا سپاره شو. سوای دا خطا کوي. موږ د چا پورې وړي نه یو. خپلې ټولې پیسې مو ایران کې ورکړي دي. ورته ووایه که نه. عجیبه بیړه سړی دی. همدارنګه ورته ووایه موږ ټولې پیسې درکړي. My brother says it has been a misunderstanding. He's paid everything full in Iran. You now need to pay me to get to Australia. سوای وای باید نورې پیسې هم راکړئ. کومې پیسې مو چې راکړې وې هغه خلاصې شوې. زما په اړه څه وایي؟ له ټولو نه یې غواړي. زه یو کار کوم، زه یو کار کوم. څه ډول؟ تهران کې د هوا شمېره لرم، ورته زنګ وهم چې دې سړي ته څرګندونه وکړي. بې غیرته بې وجدانه، یوه روپۍ هم درته نه درکومه. You pay me the money or you stay in Indonesia. There is nothing more to discuss. Sorry, have there been some misunderstanding. ما ټولې پیسې درته هم درکړي. Do it, damn it! I killed you! Stay away! هلکانو تاسې تګ ته چمتو یاست؟ زر کوئ چې ځو. بلې زما په خبره باندې نه پوهېږې. دې ته اړتیا نشته. تا خپل محصول له لاسه ورکړي. موږ یو کار کوو، موږ یو کار کوو. هیله کوم، هیله کوم، هیله کوم.
ټول په موټرو کې سپاره کې اله زر کوئ بیړه وکړئ بیړه وکړئ بیړه وکړئ خپل مازغه یې له لاسه ورکړي راځئ زر کوئ هو پیسې مې ترلاسه کړې هر څه سم دي نه که جانا ډېره ښه خبره ده ان شاء الله حتما بریالي کېږو او غږ خو مې اورې که نه هو زویه په ځان دې پام کوه هو زه پام کوم بلاله د صبر څخه کار واخله هر څه به سم شي له مور سره د خبرې وکړه بلې بلاله پیسې هیله کوم اورم مور جانې زویا زه بس همدومره درته وایم که غواړې کولی شې بېرته خپل کور ته راشې ته د کارونو ته هېڅ اړتیا نه لرې زویا نه مور جانې زه باور لرم چې کولی شم او زر تر زره به موږ ټول په خیر استرالیا کې واوسو زما زړه وره زویا زما دعاګانې در سره دي د خدای په امان مور جانې زما ګران زوی جاکارتا اندونیزیا هو $2000 که ما درلودی نو تا ته مې زنګ واهه لیونیه ګوره زه نه پوهېږم غواړې څه وکړې دا 2000 روپۍ زه له تا نه غواړم ما رقم چې وي پوهېږې چې څه درته وایم لوده انسانه داریوش کاشکې ما کولی شوی در سره مرسته وکړم ته خپله وینې چې موږ هم له ډېرو ستونزو سره دا پیسې برابرې کړې دا خو ستا ستونزه نه ده ګرانه کلاس مې هغه حد ته ورسېږي بې غیرته وژنم وبخئ ساره سلام زه غواړم ستاسو د خور سره خبرې وکړم څه مرسته در سره کولی شو سلام ما غوښتل پوه شم چې نن شپه بیړۍ کې سپرېږې که نه هو سپرېږو ډېر ښه زه هم سپرېږم ښه ده وروسته بالاخره سره وګورو د خدای په امان دا هلک په تا باندې ډېر پام کوي ساره خیرات خو به وي پرېږده وروره دا هلک بېچاره یوازې دی بس همدومره پرېږده نه کوچنیه ته خو تل په ما باندې پام کوې همداسې نه ده خانم زه خو د ورور یم که نه مننه کوم نیمه د هر څه لپاره په رښتیا مننه ښه نو خپله پرېکړه دې وکړه ښه کار دې وکړه ګوره نن شپه روانېږو جاکارتا اندونیزیا ښه نو تاسو دواړه ځئ نه دا ښه بیړۍ نه ده
له دې سره کېږي عباسه؟ هو فکر کوم ماشین یې ښه نه دی پوهېږم څه باید وکړو موږ دې کار ته اړ نه یو عباسه که نو بله بیړۍ غواړې نه همدا بیړۍ ده په دې توګه دا پیسې موږ هېڅ لاسته نشو راوړی پوه شوې دا پیسې زموږ راتلونکی دی زموږ د کورنۍ راتلونکی او دا به زموږ ژوند جوړ کړي پوه شوې هر څه سم دي څو کسانه دي 15 سمه ده کومې شمېرې سره چې باید اړیکه ونیسئ هغه اړیکه په دې موبایل کې ده نیمایي پیسې نه شپه راوړم سمه ده او نورې یې کله چې بیا بېرته راغلي اوس داسې راشه اوس دلته کښېنه بېرته همدلته له همدې ځایه موږ خپل تیاري کوو سمه ده داسې دلته څه کوې ووایه که نه څه کوې څه شی کوې تا ته وایم ځواب راکړه زر کوه راجګ هله شه Hey, are you guys ready? Yes. Give me all your phones. Why? It's for your own safety, believe me. دا څه وایي وایي چې ټلیفونونه مو راکړئ ځکه چې زموږ لپاره ښه دی مګر ولې زموږ ټلیفونونه غواړي باید فارغ کړو نو هغوی زموږ ټلیفونونه غواړي سمه ده سمه ده زه تاسو ته په تمه یم دا کومه شمېره چې تاسو دایره کړې د اوس لپاره لاسرسي ورته نه کېږي مهرباني وکړئ وروسته په اړیکه کې شئ هلا زر کوئ سارا باید ملګرو سره لاړه شو سارا ما خوشي که سارا پاتې شوه نیما سارا راځه دې نیما مې خوشي کړه زه غواړم نیما سره لاړه شم نیما سارا خوشي مې کړ نیما سارا ته خو ښایې که نه
کاشکې چې لینې ما سره تللی وای. والې سمه ده سمه ده. څه خبره شوې؟ پولیس مونږ باید په تمه شو. بله سمه ده. دوه سمه ده خدای پامان. هر څه خو سم دي که نه؟ پولیسانو 2 موټر درولي، هر څه سم دي. موږ ځو. کومې موټر یې درولي؟ زما د ورور موټر یې درولی. زه ستا ورور څه پېژنم. راځئ په کراره بیړه وکړئ. ځئ بیړه وکړئ. هله نو زر کوئ. بیړه وکړئ. ځئ نیما حرکت وکړئ. مرجان هله نو هله ځئ نیما بیړه وکړئ. هله نو هله. زما ورور دې لیدلی. نیما زما ورور دې لیدلی. زه غواړم ورور مې پیدا کړم. مرجان نیما خوله دې بنده کړه. زه غواړم خپل ورور مې پیدا کړم. ته څه کوې بدبخته؟ ته خو ښه یې که نه؟ سارا امیر ما ته راکړه. ځه نیما پیدا کړه. راځه میره. دا څه کوې؟ هی خوشیکه. سارا نه ما نه دیدلی. سارا زما ورور چېرته دی؟ زه ستا له ورور نه څه خبر یم. عبدالله راشه دا له دې ځای نه بوځه. هغه چېرته دی؟ سارا راشه زر کوه. سارا سارا ما ویریږه ځوانه.
یا الله راځه زویه راځه ته دا دلته نشې راوړلی ځای نشته هی تا ته وایم دا ګیتاریسته واچوه غلی شئ کنه نو یې سم واچوم ما فکر کوم بیړۍ به لویه وي لویه بیړۍ شته زما کاکا لیدلی په سیند کې هغې کې پورته کېږو هغه ما خپله لیدلې ده ډېره لویه ده غلی شئ یا الله یا الله یا الله مننه راځه مننه کوم مننه واخله زوی ته واخونده زر کوه واخله زوی جانه هی 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 هغه زما درکه هی ښاغلیه هغه نه مننه زه نه غواړم هیله کوم وایخله ډاډه یې ډېره زیاته مننه راځه زویه ته ښه یې هو ښه یم مننه مننه یا الله یا الله ښه نو دې خوا ته ښه نو کله هغې لویې بیړۍ ته رسېږو هغه لویه بیړۍ چې ده هغه ډېره لویه بیړۍ چې ده وروره هغه بیړۍ همدا ده کومه بله نه ده نه هغه بله نه هغه بله بیړۍ لویه بیړۍ نه وروره دا یوازې د لرګي ده د لرګي دا ګور د پاکستاني زړه باد شو که پاونه کې نو لوی ګټلی کو ټوکه مې وکړه ورور جانه تېنه پوښتنه وکړه د کوم ځای دی هله نو پوښتنه وکړه ورور جانه انګلیسي خبرې کوي ته د کوم ځای یې کویټه څه وایي کویټه ولې په دې بیړۍ کې سپور شوی یوازې هزارګان د کویټې څخه تښتي ولې د هغه ځای پرېښودو تاوتریخوالی هلته ډېر زیات تاوتریخوالی دی زما پلار پلورنځي ته تللی و یو څو کسان په موټر سایکل سپاره راغله د هغه ټول ملګري یعنې دوکانداران یې وویشتل هغه یوازینی کس و چې ژوندی پاتې شو هغه خپل دوکان خرڅ کړ تر څو ما اسټرالیا ته ولېږدوي هغه نور دوکانداران هزارګان وو څه وایي هیڅ هم نه د ماشوم په څېر دی پسې مه ګرځه په استرالیا کې ستا څوک شته نه زما د کورنۍ یوازینی کس زما ورور دی مور مې مړه شوې ده کله چې زه ماشومه وم او پلار مې څو کاله مخکې مړ شو او خاوند یې څنګه
سارا زه بخښنه غواړم. کینئ 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 کنه نو ډوډۍ نشته کینئ ډېر ښکلی ځای دی. خطرناکه ده، زه لامبو وهی نشم. زه ندیم یم. او زم نجیب الله. ته هماغه یې چې ګیتار؟ هو. د کوم ځای؟ زه د عراق یم. عراق. ښه نو د هغه ځایه دې راوړی دی ها؟ خلک وایي زه لیونی یم، خو هغه هم یو لیونتوب دی. دا یوه ډالۍ وه زما د پلار لخوا. دا ماته هر څه دي. هغه ورځ سهار ماهی خوړونکي مرغه څو ماهیان پر ځان سپاره کړه او هغه بل ډنډی چې ویلي و یووړ. ټول ماهیان ډېر خوشحاله وو. هر ځله چې ماهی خوړونکي مرغه راته په خوشحالۍ سره پرې سپارېدل او تلل. مګر چنګاښ لږ لږ اندېښمنه کېده ځکه چې ماهی خوړونکي مرغه په تګ راتګ کې ډېر وخت نیوه. که څه مغه ویلي و چې ډنډ همدلته نږدې دی. وروسته له څو مودې چنګاښ مېرمنه پوه شوه چې هر ځل چې ماهی خوړونکي مرغه بیرته راځي ګېډۍ ورځ په ورځ لویږي. نو ډاډه شوه چې کومه خبره خو شته. مورجانه څه شوي؟ مورې سمندره زورونه دې ووهه بدبخته راشه مایوسه. زه درته څه کولی شم؟ امیر غواړي چې تشناب ته لاړ شي. کولی شي چې هغه یوسي. مورې څنګه غواړي د ندیم سره لاړ شه. دا به دې تشناب ته یوسي. سر کوه. راځه میره. راځه زوی. موږ په سمه لار روان یو که نه؟ هغه پرېږده ګټه نه لري. موږ کولی شو بېرته لاړ شو. کیدای شي چې همدا ښه وي. نه بل ځل دا خبره ونه کې. دلته اوسګار مه درېږه. ځه هغوی ته خواړه ورکړه، مګر زیات خواړه ورنه کې. څوک پوهېږي کله هلته رسېږو. سمه ده؟
ژوند اوسې. اوبه واخله اوبه وڅښه. څه خبره شوې؟ هغه څه وکړه؟ څه شوي دي؟ خوشې کوي. تا ته لاس در راوړه؟ هغې ته دې لاس وراوړه؟ بس که خلاص شو. څه دې وکړل بدبخته؟ بس که ندیمه، زه نه غواړم چې ما ته پام وکړې. دا ته څه ډول کارونه کوې؟ موږ ورسېدو؟ نه زه رسېدلی یم که نه؟ اسټرالیا ته؟ ډېر ژر به هلته ورسېږو. هغه نشو کولی چې قرار کینی. مجید زما خاوند هغه تل ګرځېده، تل خپل ځای خوشي کوو. نو ما ته عجیبه نه وه کله چې هغه وویل غواړم ایران هم خوشي کړم. زه پوه شوم چې ترکیې ته رسېدلی او له استانبول څخه یې راته زنګ ووهه. هغه وویل یو کس یې پیدا کړی چې کولی شي هغه لندن ته یوسي. هغه وویل غواړم چې د لندن یو ښکلي ښار ته لاړ شم. یو ورځ خبره شومه چې هغه روان شو. له ما سره یې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره کله چې ځای پر ځای شو ما هم غواړي. له هغې ورځې څخه 4 کاله تېرېږي. پام کوه زویه. پوهېدم که وکولی شي اړیکه نیولی شي. له موږ سره یې ډېره مینه درلوده تر څو زموږ لپاره یو ښه ژوند جوړ کړي. څه کېږي که هغه بېرته خپل کور ته راشي ندیمه؟ که چېرې هغه راشي او موږ پیدا نه کړي څه به وکړي؟ هلته وګورئ، هلته وګورئ، هلته وګورئ. ډولفین شاته ودرېږئ، ټول شاته راشئ.
شاته راشئ وایم شاته شئ صغيرة كنت وانت صغيرون حب عرفنا بنظرات العيون قالوا ترى ذول يحبون من الصغر لما يكبرون لا 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 همدلته کښېنه. بلاله موږ لومړي کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو. په خبره خو پوه شوې. عباسه ته لږ ویده شه وروره. اوبه ارامه دي. زه کولی شم بیړۍ ته پام وکړم. نه موږ باید یو څه نور مخته لاړ شو پوه شوې. ته څه فکر کوې زه نشم کولی د یو څو ساعتو لپاره بیړۍ ته پام وکړم وروره؟ په ما باور وکړه عباسه. سمه ده. ندیمه بیړۍ حرکت نه کوي. بیړۍ ولاړه ده. زه ځم وبه ګورم چې څه خبره شوې. وګوره ملګری ته او دا نور کسان له دې ځای څخه اوبه وباسئ. سمه ده هله زر زر کوئ زر زر. هی ویښ شئ ویښ شئ. بیړۍ حرکت نه کوي. بیړۍ له اوبو څخه ډکه شوې. هله اوبه وباسئ زر کوئ. له شا څخه ساتل اړوئ. اوبه وباسئ. هله ویښ شئ. هله زر کوئ. بیړۍ نه روانېږي. بیړه وکړئ ډوبېږو. هی ویښ شئ ویښ شئ. تاسو ته وایم ویښ شئ چې بیړۍ ډوبېږي. زه ته کته کېنه چې وګورم څه خبره ده. سمه ده. ټول تیلې تللې. موږ نشو کولی بیرته یې روښانه کړو. یا الله یا الله خیر. اخه نو واټر پمپونه څنګه؟ دوی څه وایي؟ دا کار به څه ګټه ولري؟ موږ ټول د دوی لپاره مړه کېږو. تا په خپله غوښتل چې دلته راشي. چا خو مجبوره کړی نه یې که نه؟ موږ ټول باید یو لاس اوسو. نه باید په خپل منځ کې جنګ وکړو. هله اوبه تشې کړئ. د سټلایټ ټلیفون څه شو؟ سټلایټ ټلیفون څه شو؟ زنګ ورته په هغې کې یوه شمېره شته. الیس ما ورور ته ویلي وو چې راځي موږ ژغوري. نه اوس نه یې رسېدلي. بېرته مو لېږدوي. زه نه غواړم چې بېرته لاړ شو. کومه لاره نه لرو. که دلته پاتې شو نو له منځه ځو. دا ځل نو نه نور نشم کولی. ندیمه ندیمه ګوره چې موبایل ورته موږ باید استرالیا ته ورسېږو. ما خوشې کړ. خوشې مې کړ.
سارا ځان دې کلک ونیسه. هی 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 هی. بلاله بلاله زه در پسې راځم ملګریه. بلاله دا ونیسه، دا ټینګ ونیسه، ویې نیسه، دا ټینګ ونیسه. سلطانه، بلاله، نجیبه، سلطانه، بلاله، ویې نیسه، هله ټینګې ونیسه. نجیبه، بلاله، سلطانه، سلطانه، بلاله. دې خوا ته راشه، دې خوا ته راشه. هی ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ خوشي که وایم، خوشي که، خوشي که. بدبخته توره که، خوشي که.
سارة 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 دي خود راشا سارة 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 راموس زانتي ونسا سارة لاسترا سارة سارة إليكم مزة سارة إليكم مزة سارة سارة إليكم مزة سارة کله چې مای خوړونکي مرغه ټول مایان له هغه ډنډ څخه یوړه چنګاښ مېرمنې ته یې وویل چنګاښ مېرمنې غواړې چې تا م وژغورم چنګاښ مېرمنې هم دغه په ځواب کې وویل ولې نه د مای خوړونکي مرغه له غاړې پورته لاړه او پر شا یې سپره شوه هغوی د یوې اوږدې مودې لپاره پر سفر لاړل مګر د کوم ډنډ په اړه یې چې ویلي و هغه بیخي نه ښکارېده تر څو چې د یوې غونډۍ له سره تېره شوه د چنګاښ مېرمنې پام شو او د هغو خوړل شویو ماهیانو هډوکي یې ولیدل چې هغه ټوله غونډۍ پرې ډکه وه هغه سوړ مای خوړونکي مرغه ټول مایان یې خوړلي ول
د رښتینو پیښو پر بنسټ د استرالیا دولت په مرسته وړاندې شو.